نو په واده ډېر وږی یې؟ ولې نه وږی؟ ته دا مه کوه. یا السلام علیکم. نو ستړي مه سئ، په خیر یاست، خیریت دی، ژوند و زندګي په خیر ده. د یو نوي ولاګ سره بیا ښه راغلاست. د خیره سره بل ولاګ به جوړ کړو. نو راځئ د خیره سره در پای پورې زما سره مل اوسئ. نو اقباله د خیره سره پر کومه خوا ځو؟ چیرې ځو؟ څه پلان مو دی؟ اوس خو دا پارک ته رالو. پارک ته به رالو. ډېر دي دا خو په لارې کې راځي. نو مخ ته څه پلان دی؟ یعنې چیرې ځو؟ مال ته ځو؟ یو مال دی مرمره پارک په نامه، هلته به هم ورسو. ښه، یو څه ګرځېلاو به هم وکړو. د ګرځېلاو بعد به خپل یو ضرورت مثال د نسته به هم پوره کړو. د نسته؟ وږی یم نه؟ د یو ورور مو راسره دی، نو نه کې هغه حالات یې خراب دي. ښه، هغه خدای به خیر کړي. دا ورځ به هم خدای تېره کړي. دا یو ښایسته منظره ده، ښه ښایسته پارک دی. د هغه د یو تازه هوا ده، دا بیا هم ښه خوند کوي. دا خبره صحیح ده. دغه پارک دی، دلته نو سهار وختي دا خلک راځي اکسرسایز کوي. او دغه بیا د دې د منسپلیټي یعنې حکومتي د واده ځای دی، د واده حال دی. د دې ځای ودونه داسې په کوچني حال کې کېږي. کله دغه دا نو بیخي کوچنی حال دی نه. نو دغه حکومتي پارک دی، ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی. خلک راځي، هغه بیا مخامخ رسټورنټ هم پکې ایښی دی، یعنې چای خوراکه هم کېږي. داسې په ښه سیستم سره جوړ دی، هر شی برابر دی. همداسې به ورشو، بیا سړک ته به ووځو. نو په واده ډېر وږی یې؟ ولې نه وږی؟ ته دا مه کوه. ښه، اقبال جانه ته څه وایې؟ وږی یې که یا؟ بس بله ښه یي، وخته یي. ناشته دې کړې ده؟ ناشته مو کړې ده، پر 11 بجې. ښه، بیا معنا ضرورت ته لرې؟ ګورو به اخرې ته. ښه، زه دغه یو څه کنټرول نه لري. دغه زموږ ځوان نه دی، حشرۍ ځوان. باید به دا موټران تېر شي. خیر، خدای مهربانه دی، چې وخت فواد جان سمه ده. ښه لږ حوصله پکار ده. نو ډیسیژن واخلي د خیره سره چې مرمره پارک ته ځو. دا یې د خیره سره مرمره پارک ته دا دی رالو. دا مرمره پارک دی، ښه غټ مال دی. او دغه مخامخ بیا دا بیا کیرپور دی، او دغه نو بیا دغه دی رسټورنټونه دي. ډېر پرایم لوکیشن دی، ډېر ښایسته ځای دی. هغه مخامخ چې بیا ځینې دي هغه بیا د میټرو بس ځینې دي نه. دغه آی لو استانبول لیکلی دی نه. ډېر خلک ولاړ دي، بس د دې سره انځورونه اخلي.
خیر سره 10 بجې مو کړلې. ان شاء الله تعالی په بل لوک به بیا سره وینو. او یوه هیله ستاسو کومه چې د زما چینل سبسکرایب کړئ او د هغې دا ویډیو ته لایک او د هغې کمنټ هم ورته ورکړئ. بیا به د خیره په بل لوک کې ګورو. د خدای په امان په مخه مو شه.